دا چې دا خمس اصل کې په د بدر ایسوا ابن بطال سے او بعض نورو کسانو دا ویلي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د بدر خمس نه و د بدر نه مخکې هغه سریه د غالب نه و کسان چې لګیلو او پر رجب کې هغه کسان مړ کړیو دا غيو صحابي عبد الله ابن جحش نه عبد الله ابن جحش عبد الله ابن جحش ویلو چې زبر د ټول مان له 15 مې رسول الله تور کومه خمس حکم لا نور اغلی د خپل طرف نه ولا ور کړه او رسول الله اسمه پای کې علي ته ور کړه او وجدا دا وي په بدر کې خمس لا نبی صلی الله علیه وسلم غستل نه ورستو دین راغله دا قول ابن بطال صاحب کمزور دی ځکه په دې حدیث کې صریح دی یوم اذن دا خمس په کوم ورځ غسته دغه ورځ د بدر غسته فلما اردت ان ابتني بفاطمه فکله از ما اراده وجز واتو کم د فاطمه بنت النبي صلی الله علیه وسلم سره نبی صلی الله علیه وسلم فاطمه علی ته ور کړی و د بدر نه رستو د علی اراده و د هغه سره د واده کولو هم به د علماء اختلاف دی په وخت د واده د فاطمه رضی الله عنها سره نو دې حدیث نه معلومیږي چې دا د بدر نه رستو و بدر نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا علی ابن ابي طالب فاطمه واده کړی دا نکاح سمخ کې نه تړلې و وادي ورستو کړو د بدر نه ورستو به کې ریشي دا شوال بو دویم کال دغه بدر رمضان کې واقع شو او دې پسې په شوال کې بده واده کړی هم بعضو کسانو دا ویلي لکه ابن جوزی چې دا وادي په سفر کې کړه دویم کال د هجرت په سفر میاش کې دریم قول لا ده دا پر رجب کې او بل قول لا چې دا ذل حجه کې او ذل حجه هغه کې کړه ده وي وعدت رجلا سواغا وي ما وعد وکړه دی یو سړی زرګر سره سواغ زرګر ته وي سره زر خرڅي او د سرو زرو نه کالی او لوخي جوړي مونږ تاسو ته پښتو کې زرګر وایي فی بني قینقاع چې دا زرګر په بني قینقاع کې معنا د يهوديانو زرګرو يهوديو وبني قینقاع کې دا غسر می وعده وکړه وعده می سره دا وکړه چې راځه دوانه بزو او غبکو لرګي به راجمه کوه به خرج کو څه به په واده کې استعمال کم ان يرتحل معي چې د لاړ شي زما سره فناتي باسخر موږ به راوړو سرګړې سرګړې پرې کو داږي ګېډي به جوړ کو هغه به راوړو او فاردت زما اراده ان ابيعكم من السواغين چې دا په زرګرانو باندې خرج کما هغه به بيزان لا ورونه د سرو زرو تبلې هغه باندې چې کومه پیسې حاصل کړي هغه باندې به واده وکما اوس که څوک د اعتراض وکي چې دا صدا زرګر لاړو او دې زرګر ځان له سرګړې راجمه کو نو دا خداغه شو هغه په ملکیت کې شو او علي چې کوم ځان له را پرې کو خود ته کې شو نو علي رضی الله عنه څنګه ځان د پاره داغه راجم کړي سرګړې د ځان د پاره خرڅي سپېښه کې پېنه شوی شریک ما ته دغه تلاړ شو ځنګل ته تام ځان له پیټه وکړو مام ځان له پیټه وکړو مستا پیټه ز څنګه خرڅو ما خوستا شو هغه جواب ده چې کې دې چې دې زرګرو صدا وعده کړی چې زبم تا تخپل حصہ هبه کوما تا ته به هبه کوم او ته به ځان له خرڅ کې
ولې د دوانو په منځ کې دوستانه وا او یا د سواق صرف د استیناس لپاره بوتله استیناس معنا دا ده چې راځه ته بر اساسي مرګره اول ته به تناس تیرا ته ګوري با او نور سرګړې کړه دې جمع کړه دې راغون کړه دې چا کړه دې علي کړه دې دا اساسي چکری تله د چکری وسلاړو نو څه نشتا دا حق پکې نشتا کنه دا احتمال مشتا چې ټیک دا غته ویل ته به ځان لراوړې زه به ځان لراوړم ته به ځان لخرج کې زه به ځان لخرج کما او هر یو تن به ځان له پیسې وایلو نه معنا شو فأردت أن أبيعه من السواغين فنستعين ومدد بياسلك به باغي في وليمة عرسي هغه وليمه واده زما کې دا دینه معلوم شو چې په واده کې بسړې وليمه کوي ابه اختلاف رستو روان دی واجب ده که سنت ده څو علماء ته واجب وي څو ته سنت وي خو وليمه کول پکار دي خپل وس مطابق لګیو کډيري بلته معلوم شو جواز الاستعانه في الاعمال ته چانه په یو عمل کې مدد حاصله جل کرا شرا شیرا سپورت کا یا دا شیرا سويسا دارنګي يهودي نه مزدوري حاصله ول دا جایز دي مزدور يهودي ځان څخه ګلکار ولګي ځان څخه مزدور ولګي ترکانه ولګي پیټي پی پورتکه جایز دي ولی علي ځان څخه څوک وتله سواق د بنو قنقاع وتله کنه د يهوديانو کسي وتله اولته معلوم شو کسړې بروزي راغونډي بروزي سرګړي هغه به خرڅي نو دا جایز دي او دې کې د انسان په مروءت کې څه خلل او نقصان نه راولي لرګو خرڅول باندې د انسان په مروءت کې نقصان نه راځي ولې علي دا کار کړي اولته دا معلوم شو په يهوديانو دغه څه په نورو کافرانو باندې چې یو شی حلال شي او غلط شي کې استعمالي هغه په خرڅول شي ولې دی چې دا راوړ په چا خرڅولو هغه زرګرانو دی ګودیانو باندې خرڅو اسمانات بده کې نو نه معنا ده او بلته معلوم شو دام چې د مکه سرګړې پر کول جای شو دغه سي د مدینه هغه سرګړم جای شو الا لصغر استثناء راغله ده فبين انا اجمعوا ويغرات السيده وما بين ذلك ما راجع مقول شارفيه لپاره د دوان اوخو من الاقطاب الپالانوننا والغرائر او بوري والحبال او رصي اقطاب جمع د قطب دا غلرګو ته ویل کی چې پښتو کې موږ تعبیر پچا کو پالان کو پالان هغه باندې ورواچي او په هغه د پاسه به کته مت پرد دی غرایر ویل کی بوروتا غرایر میرا جمع کو او حبال رسوته وي والحبال ولي باغي باندې بخامه قترل کی من الاقطاب والغراير والحبال وشارفيا او زما دوانه اوخي چې کمی وي مناختان ناست وي الى جنب حجره خواد يكورا رجل دی یوسړي من الانصار انصارنا اذ انصار یوسړي دا کورو دا کور خواته زما د دوانه اوخي ناست وي حتى جماعت ما جماعت تر دې چې ما را جمع کوما جماعت هغه چې ما را جمع کړه کورې مې پیدا کړی چې دې کې وسرګړې چو اندانګ داګه د پاره مې پالان هم پیدا کو چې دا به اوخي د پاسه چوما او بیا به د دې د پاسه دا ګیډي بګدما او رسې مې پیدا کړی په دې به تړما جرالم په دې اوخو بسې بس بوې زما فاذا انا بشارفيا ناڅه پز ملاو شوم د دوانو او خسرا قد اجبت اسنمتهما
پرېکړې شوی دا غي پاس ګوپی دا پاس ګوپی نو دا پرېکړې شوی وبقرت خواصرهما او شلول شوی دا غي تشي واخذ من اكبادهما او غسل شوی دا غي کلیجیانه اګه دنه چې کوم جګر ده کلیجی دا هغه تر غسل شوی وا کلیجی را غسل وا پاس د ګوپم پرېکړو فلم املك عينيا زمالك نشما د خپل سترګو حين رايت المنظر کله چې ما دا حالت پوری دلو لم املك عينيا معنا دا تسنیه راوړه معنا ز به اختیار په جړا شوما به اختیار سر اختیار مې د خپل سترګو نو حين رايت المنظر ما چې کړه دا حالت وکړه منهما د دې اوخو ها علي رضی الله عنه اولی جړلې یا د دې د وجنا خوفا من تقصيري في حق فاطمه د یری د تقصیر نه په حق د فاطمه کې جوز به د فاطمه وعده کې چرته ما نسو نشي تقصیر لا نشي او یا في تاخير الابتناء بها دا واده به رستو کیږي صحیح شو چې وسه دا واده به نورم به شاته شي دیو جن دا جړلې وې ځکه می او جړل فلم املك عينيا قلت ما تل من فعل هذا دا کار چا کړه ده نو دا کار چا کړه قالوا خلق راتویل فعله حمزه بن عبد المطلب استاتر نه استاتر کړه دې دلره حمزه ابن عبد المطلب ها استاتر ده وهو في هذا البيت او غم په دغه کور کې ده وعنده في شرب په یو جماعت کې من الانصار انصارنا شرب معنا هغه جماعت چې شراب او اسکون کې دي او انصار دي په دې کور کې دن انصار دي شراب غیمس کې دي او حمزه هم سره ده هغه مس شراب کې دي او عنده او د په خوا کې قینا یو سندرغاړی دا قینا څه ته وایي سندرغاړی واصحابه او مرګریم دی وسرا فقالوا ندی مرګرو او دې سندرغاړي ویل فی غنایا په غنا د دې قینې کې دې قینې چې کله دا شعر ویلو غرض د حمزه راتی زول په علالول د غوخانو باندې ناغیم ویل او د دې سدي کسانو مسره دا یو ذکر فقالوا في غنايا الا يا حمزه لشرف النوائي الا يا حمزه خبردار اے حمزه للشرف شرف جمع شارب تا شارب لګي غټي اوختا لشرف النوا نوا په کسری د نون سره مد جمع د ناوی دا چاقی اوختا لګي چاق اوخا الا خبردار یا حمزه اے حمزه للشرف ورپاتسه کا په اوخو پسې النوا چې چاقی دي هغه اوخي چې هغه غټي اوخي دي او النوا چاقم دي ها خطابی صاحب د ابن جرير الطبري نه قول نقل کړه چې دلته ز شرف ده الا یا حمزه ز شرف بيدا صفت د پاره د حمزه او ذو الشرف ده الا یا حمزه ذو الشرف دا صفت د حمزه د پاره شو او دا نوا چې کوم ده کنه نوا به په معنا د بعید په معنا دا الا یا حمزه خبردار اے حمزه کم حمزه ذو الشرف چې خاوند شرافت النوا ډیر لري بعید چت شرافت والا
هغه دا کړی دي خو خطابی سے وای دا خطا ده دا چا په دې شعر کې تصحیح کړی ده سیم دقه ده الا یا حمزو للشرف النوائي شرف صفت ده پاره د اوخو معنا هغه اوخي چې هغه غټي غټي دي او نیوا چاقي دي هدا دې په سی بیرستو اتتمه دا وهن معقلات بالفناء وهن معقلات بالفناء او دا اوخي چې کومې دي دې کور خواته تړلې شي دي معقلات بالفناء زع السكينة في اللبات منها زع السكينة في اللبات منها کېده چاړه اول داغه په مړی دینه معلوم شو چې څه کا الاول علالک زع السكينة في اللبات منها او وزرجهن حمزه بالدماء او په اینو باندې ککړه کوي حمزه وعجل من اتائبها لشرب وعجل من اتائبها لشرب قديدا من طبيخ او شوائي او تادیب کې وکا داغه خغه خبره واله علالیدون رستي څکا داغه خغه خراواله چې جګر ده چې داغه من قديدا وخا من طبيخ فخبم کو شوا ورته به کو هوس د دینه معلوم شولو دا خبره چې ظاهر دا ده چې دا اوخي د حمزه الله لیکړي دي چې کړي دي الله لیکړي دي او د علالین رستو بیتی کلیجی رئیستل ده او دا ګو په ولا پرې کړه ده ولیکمه جمله په دلیل ده هم دقه زع السكينة في اللبات منها لبم دې مړی ته وای کنه دې کې ولو وا ها ک بالفرض اغنی یاد کړي تینی کړي حلال کړي نه نو بیا د دقه سي حیوان خړل جایز نه دي ولی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نبی صلی الله علیه وسلم وی ارغه حیوان چې دا غنه او شی پرکړل شو هغه ژوندې وو دا هغه خړل جایز نه دي هغه ناروا دي دا معنا ده دویمه مسله غدا ده چې حمزه تصرف وکړو په ملک د علی کې نو د دې سره حیوان مرداریږي کنه مرداریږي نو په دې کې د عام علما مذهب ده تر اوله کې د پردې حیوان دی حلال کو پردې حیوان دی حلال کو نو اوس دی حلالې دوسرا دا حیوان مرداری کې نه د دې خړل جایز دی او تا چې حلال کو او په نیت د اصلاح دی نو تاوان بچاله ورکه اصل مالک ته بتاوان ورکه نو پتا بتاوان راشي او دا حیوان څه شو دا حیوان ستا شو نو اوس تیم ته خړلې شي او نور کسان هم ته خړلې شي دا د جمهور علماء مذهب ده امام مالک امام بونیفا سفیان ثوری شافعی اوزاعی رحمهم الله جميعا ها اسحاق او داوود ظاهری د دې دوه رائے ده چې د دې نه به خوراک نه کې خوراک باندې کې ولیکن عکرمه هم د سی روایت شوی دی او هغه شاذ قول دی علماء په نظر هم په دلته تاوان په پد باندې راځي او د حدیث کې خدا نه دي ذکر شوی چې د دې تاوان غستل دی خدای جواب هغه ده جواب چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حمزه باندې تاوان لازم کړی دی څه به کړی دلیل په روایت ته د عمرو ابن شبا چې هغه په خپل کتاب کې راوړی او باغی کې دي
فغرمهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حمزه ورسول الله صلی الله علیه وسلم تاوان ورکو صحیح شو یاد ویم دا ده چې علي معاف کړی دی علي ځکه هغه مطالبه نه ده کړې بس معاف کړی دی او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تحمل کړی ځکه تریو دا هغه د ترولۍ د وجه نه تاوان رسول الله صلی الله علیه وسلم د حمزه نه وانه غوښتلو د خپل طرف نه علي له ورکو لکه د 2 کالو زکات نبی صلی الله علیه وسلم په خپل ځان د طرف نه ورکړو کني ورکړي د قصیدا کارم دو کړو فقال دی وی فانطلقت زلالم علي واي زلالم تدخل على النبي صلی الله علیه وسلم تر دې چې ورنه وتلم په نبی صلی الله علیه وسلم ادخلوا دې ویل کې استحضار د حالت ماضی ورنه وتلم گویا کې زوس ورنه وزما وعنده زيد بن حارثه او د نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې زید بن حارثه ناستو معلوم کو نبی صلی الله علیه وسلم الذي حالت لقيت جزو سم ملاقات شو ما تل ولي ما تل الله نبی ما نه درې په شان ته نن ورځ مصیبت او پریشانه کې ادا حمزه والا ناقتیا حمله کړې د حمزه زما په خوبانه حمزه را لګېدلې ما دوانو خېڅ کړې دي هغه مړې کړې دي هغه باندې حمله وکړه او فاجب اسنمتهما پرې کړې دي ګوپی داغه وبقره خواصرهما اشلولې دي داغه تشي وها غوزا او خبردار د حمزه چې ده فی بیتن په دې کور کې ده ما او شربون داغه نور کسان شراب خواري دي خدا ګور هغه ټیم کې چې لا شربت د شراب او حرمت نور راغله دغه رستو روایت کې راځي استبح الخمر يوم احد ډیرو کسانو په احد کې شراب سکلی او شهیدان شو ځکه حرمت به رستو راغله وکنه او کلانو فدعا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صادر وغختلو فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دینه معلوم شو چې سړی بار ته ځي خامخا خپل هيئت او لباس برابرول پکار دی کور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر او ردا سره چولنه بار چتلو نه ځانه برابر کو غیر وختلو فرتدا نبی صلی الله علیه وسلم خپل ردا واچولا ثم انطلق بروان شو يمشي رسول الله پیدل روان هو فتبعته ورپسې شو مزه او زید ابن حارثه حتى جاء البيت الذي فيه حمزه تر دې چې راغی کور ته چې پاکي حمزه وو استاذن علی اجازه پی وغختلا فاذن له اجازه او تورک چې راځي اتفق النبي صلی الله علیه وسلم شروع نبی صلی الله علیه وسلم یلوم حمزه چې حمزه ملامت کو فيما فعل پاکي چې کړی دي دا دی ولې کړی دي ملامتي ولور کوله یګورا قرار دیو دا اوخې برباد کړي هغه خدا ساتلې وي د واده تنظیم وکاو دا خبره وته کوله فاذا حمزه ثمل بحمزه ثمل نشو احمرت عينا واسترق سري شوي وي نشيد وجنا فنظر حمزه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقتل حمزه النبي صلى الله عليه وسلم تا سيوتو قتل اخو طرف تا ثم صعد النظر بيدا نظر دي سوچت کړو فنظر الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم كنت وكتا ثم صعد النظر بيد سوچت تو قتل فنظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم مخته وقتل ثم قال رشد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم تيويلا وهل انتم الا عبيد لابي وتاسخني مگر عبيد زماده لا لا هذه یو جمله خدا غ معنا ده چې عبید په معنا د غلامانو ده تاسو زما د پلار غلامانه او عبد المطلب ته نبی سم چې کوم نکده او د علم نکده په تاسو دغه غلامانه وګوره بیا د عزتي خبره ده خو چون کې نشه ده نو په نشه کې مؤاخذه نه وي کدا په هوش کې حمزه کړه په کافر کېدو
او چې په نشه کې وکړله په کافر نه دی دیو نرستو براشي چې څو علما په دې استدلال نیولای چې ګوره په نشه کې سړی د کفر کلمو په کافر کیږي نه چې په نشه کې خپل خزې ته طلاق ورکړي نو طلاق واقع کیږي نه د جمهور رائے ده اگر کله احناف په نسبانه نشه کې تقسیم کړي د شراب د نشه کړي وا او طلاق واقع کوئی طلاق به واقع کو زجرنا نور نه زجر دوری به لور کو نور خود طلاق باغې نشته او یا عبید په معنا د څه ده په معنا د بچو سم راځي تاسو ما د پلار بچي نو په دې کلمه کې څه نشته په دې کې به څه نسبت د عزت نشته معلوم کو نبی صلی الله علیه وسلم انه ثملون چې دا حمزه ګور نشه ده او نشه کې به زین لري زی فانا کسر رسول الله صلی الله علیه وسلم علی عقبه او پښو نبی صلی الله علیه وسلم په خپل پوند باندې القهقرا بشار روان بشار ذکر راتلو اسینه چې شاور واړو ما او په دې ټیم کې حمزه څه تور نه د شان را باندې گزارو نه کی دیوژن په شاشه راتلو هغه ته قتل چې موږ باندې گزارمونه کی او پېم ته وستله فخرج روت وخرجنا معه نبی سم روت ومنګم سروت هندلتا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حالت د نشه کې تله یو جن شیخ واکه بچاله نو ورځي کړ هغه بزان کویږي نو ابن قیم رحم الله یو ځکه واقعا یو خبره ذکر کړی دا وای بازي کسان دا شکایت کوي ویل ک پلانکیز ما مرګره و کله چې عہدیت مرتبه ته نور رسیدلې زما دوستو کله چې مرتبه عہدیت ته ورسېدو نو زور لم سره ماته التفات نه کو وای دا څو چې ګیله کوي وای دا خنه کوي وجه دا چې دا مشریم یو نشه ده مشریم یو نشه ده په دې نشه کې چې څوک راشي هغه به څوک نه دا غټه نشه یې کنه गाड़ी ने कसान मक्की शो गाड़ी ने रुस्त शो गाड़ी तो कुलाव का आला पसे बंद का और डेरा घट नशा सड़ी की रावले घटा नशा नशा डेर कसान हम दक कजी यार मंगा बस पदगबानी चली गो او جدي تورشي هم دق کسان چې مخکې رستو تکیږي کنه دیو په دې دویم نمبر کارونو کې راولي بغلاګانو په دویم نمبر کارونو او په دې شنو کې داخل کی دیو جنا ډېر نقصان ده رسول الله صلی الله علیه وسلم با مخکې نو روان مرګرو سبا یو شان روان عمر بن خطاب یو تنوري دلو ابو موسی اشعری ولیدلو چې هغه مخکې روانو شاته پسې کسان روانو عمر بن خطاب دور را پورته ابو موسی اشعری پیو او ما هي امیر المؤمنین سکه امیر المؤمنین هغه ګوره د مخکې رواني دا شاته رضان پسې کړي ته پتشتا دا فتنه للمتبوع وذل للتابع متبوع د پاره فتنه ده او د تابع د پاره ذلت ده شاته چې څوک رواني د خلکو په نظر باندې بدی ښکاری کنه ښکاری ازین کې نه وای سعودي سي په چاوي عقل لچانه زده کوي بیوقوفونه پسند دی بیوقوفونه زده کوي ویاغه چې یو کار باندې خلک بد غني زویم کدا کار زو کما ما به خلک بد غني من تاسو یو تند قصول دي شرکتونه کوي هر یو تنه موږ نه چپړو شي دي وایو کني وایو نو کدا قصې منګم بلته کوم ته خلک سوي موږ ته هم دغه شی وای کنه څنګه چې هغه ته موږ وایو موږ ته هم دغه قصې وای نو دیو جن دا فتنه د پاره د چا ده فتنه د پاره د متبوع ده او ذلت د پاره د تابع د پاره ذلت ده نو دیو جن نشیت چې ورسه په دې ته ورسه د په نشه کې ده ځنه ته ګیله مکو جماعت توجه نه کړه نشي والا په نشه کې ده بزان کوي نه او چې کله دې رتبه نه را کوشو نشه به د دماغ نه وځي بیا به تخپل پر دې څوکي او به او پیجنې ډېر کسان د قصې کړه مطلبي چې توي مطلبي هغه مطلبین با سړی ځان نه جوړای راځي مشات راغی وبه قال دغه غرض دا شو چې علي بدري صحابي ده غنیمت ته ملاو شوه وبه قال سنه محمد بن عباد
قال حدثنا ابن عيينة قال انفذوا لنا ابن الاصبهاني اذا حديث منتا راليګله رسوله ده منتا ابن الاصبهاني معنا ابن الاصبهاني څه کړه ده انفذه معنا ارسله او بلغ به منتهاه ده حديث اخرت رسوله ده ابن الاصبهاني سمعه من ابن معقل وابن معقل نے يريد لي ان عليا كبر على سهل بن حنيفه وعلي رضی اللہ عنہ تکبیر وکړ په سهل بن حنيف هغه تعداد ذکر نکو چې څو تکبیرات کړې دي وجه دا ده چې هغه تکبیراتو کې اختلاف دی د جنازې نو هغه عدد د تکبیر ذکر نکو دلته را ولګېدلو امام بخاری رحمه الله خپل مقصودی جمله راوړه فقال انه شهد بدرا اصال ابن حنيف باندې سو کو شپک تکبیرونه کړي سو کو پنځي کړي او دا زیادت وجه دا او خدلا چې دا بدري صحابي دي نو ځکه ما دا اکرام له کو اما صلاح غدا دا چې په جنازه کې څو تکبیرات دي جنازه کې ټول تکبیرات څو دي اختلافي مسله د علماء منځ کې یو رائے د عبد الله ابن عباس تا عبد الله ابن عباس نا ابن ابي شيبه او مصنف عبد الرزاق روایت نقل کړه همدارنګه محلا والا نقل کړه دي او ویلي چې سند صحیح ده چې هغه په جنازه باندې درې تکبیرونه وکړه په الحمدلله ویلا وكبر ثلاثا درې تکبیرات وکړه نو وی جنازه کې تکبیرات د عبد الله ابن عباس رایا داش و چې درې تکبیرات وکړه د دې وجه نه کده عبد الله ابن عباس درای مطابق چا جنازه کې درې تکبیرات هم وکړه نو جنازه څه شو صحیح شو به تابل تکبیر ویلو ته اعاده ته داغه د مذهب مطابق صحیح نه دي او دا څه روایت انس تم نقل له انس رضی الله عنه درې تکبیرونه وکړه چاو تل تا یو تکبیر پرې خوستلو هغه درې تکبیرات خو د رستو په کې خلکو یو زیات کړی دی هم دویم مذهب د جمهور علماو دی او دا د ابن حزم د جمهور مذهب دی جمهور وایي چې څلور تکبیرات دي څلور تکبیرات په جنازه کې فرض دي او عطا ابن ابي رباح په دې باندې اجماع نقل کړي چې ګینه هغه قول دار چې د عمر په زمانه کې په دې باندې اجماع شو د سعید ابن صیب نم دقه څخه نقل لې چې د عمر په زمانه کې په دې اتفاق شو په څلور تکبیرونو په جنازه ابراهیم نخعی نم دقه څخه قول نقل لې دې وجنه ائمه اربعه هغه قائل څلور دي څلور تکبیرات پکې هند دې د قول مطابق کدرې تکبیرونه دې وکړه به به یو تکبیر سره خامخا پکې به تبه کې ولې وې د انس نه نقل لي بخاری کې روایت ده او مصنف ابن ابي شيبه مقصر راوړي چې درې تکبیرونه وکړه چاوتو ویلا چې ابا حمزه تانو خو یو تکبیر پاتې شو وای هغه واپس شو بیت الله اکبر کو سلام او ګرځو ځکه په جنازه کې چې سهو خو نه کړي چې سهو خو نه نو ساوي څه دا عمل به په تکبیر باندې کې او کو وخت ډیر تیر شو په قبر د پاسه په بیت جنازه او کا خدا د جمهور د قول مطابق او د عبد الله ابن عباس او د انس د یو قول مطابق څه نشته جنازه په نشته هغه ابن حزم را یاد ده چې پنځه تکبیرونه افضل لي سلور کدی وکړه حسن ک پنځ شپږم دی وکړم جایز خو پنځه افضل د ابن حزم را یاد ده سلور نه کم نه کې درې منه کې او پای کې متابعت پم چا څنګه کې مقتدی برا لګي به د ځان نه به تکبیر کوي سلام به ګرځي دا غي پنځ پنځه ها راجح هم ده جنایز کې به تفصیل لاجل ته به کوي ان شاء الله راجح ده
چې څلور تکبیرات سره وکي ځکه دا اکثر عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نجاشي باندې نبی صلی الله علیه وسلم څلور تکبیرات کړو او ډیرو حدیثو کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور تکبیرات کړي او اکثر په دې باندې به عمل چلے درې شاته صحابه په دې باندې عمل کړي هو که چا زیادت پکې وکړو زیادت په مرتبه د جواز کې ده چې د علت د وجنه یو سړي غټي کارنامې په اسلام کې کړي او دا کارنامو د وجنه ته تکبیراتو کې څو کې زیادت تو کې نو دا زیادت بچوي دا بجایزي دا معنا شو مصالح ابن حنیف هم بدري صحابي و د دې بدري توپ د وجنه علي په څو تکبیرات وکړه 15 تکبیرونه په وکړه